بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه او د فیسبوک پیج د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او حاضر یم سره د ډېرې خوندورې مزیدارې او ښکلې ښایسته د پخوانۍ یو ولسي کیسې سره او قصه به کوو انشاءالله که خیر نورې هم د دنیا کیسې دي، د قصو څه کمې نشته، څه ختمېدی نشته. ډېرې اوږدې اوږدې غټې غټې قیسې شته، لنډې وړې قیسې هم شته. خو اصل مسله دا ده چې کله د موسم مسایل کله یو مسله کله بله مسله د هغې د لاسه پکې لږ چوټي راځي. اوس هم دا تاسو زما شاته لیدی شئ او که زه به تاسو ته مخې ته په کیمره کې هم دا خپل غرونه راولم چې د واورو نه ډک دي، واورې شوي دي، موسم خراب او صرف پکې نن داسې موسم لږ ښه شو نو لا واورې هم پرتې دي ځای په ځای، موسم ګډوډ دی. خو ما وی چېرې هر څه چې نو نن د له پاسې غاړې موسم ښکلی دی، اسمان شین دی، نن پکې ریکارډینګ کوو. قیسې ته به راځم که خیر په لنډو باندې. د انور ډېر زما سترګو ته مخامخ دی او پړق کوي نو د هغې د لاسه زما سترګې بندې بندې دي، تاسو به عجیبه نه محسوسوئ. قیسې له به راځو که خیر. قیسه ده د یوې بهادرې شهزادګۍ او د یو شهزاده. وایي چې پخوا په زمانه کې یو شهزاده و، هغه یو ورځ ویده شو نو خوب یې ولیده. خوب یې ولیده نو خوب کې څه ګوري چې داسې یو دنګه شانتې د غره څوکۍ ده او دی د دې د غره په څوکۍ باندې اس باندې سور ولاړ دی او د دې غره نه لاندې دا په لمن کې داسې میدان شانتې دی هوار او په دغه میدان کې یو ښایسته جینۍ ده ښکلې دا ګډیږي او یو دیو چې دی نو هغه د دې تماشې ته ناست دی. دا د لرې نه دی تماشه کوي، دا شهزاده ده دا جینۍ ولیده، دا لوبه یې ولیده. د دغه اس باندې د غره نه رامنډې راکوز شو، هغه میدان ته راغی، د غره لمنې ته راغی. چې هغه میدان ته راغی نو داسې لرې لرې نه پټ پټ څه کول کوي، ولې چې هلته خو یو دیو ناست دی. دغه جینۍ چې په دې ګډا ګډا کې دا شهزاده ولیدو نو په اشارو کې ده ته دا منت او زارۍ ورته وکړه چې یاره ما د دې دیو نه خلاصه کړه. دغه اشاره چې ورته څنګه وکړه نو په دې کې دا شهزاده راپاڅېد. شهزاده چې راپاڅېد نو ډېر بېچینه و، ډېر بې سکونه و، ډېر بې ارامه و چې یاره دا خوب ما ولیده چې دا څنګه خوب دی، اخر دا څنګه کیدی شي چې دا به رښتیا وي او که به دروغ وي. ورځ دوه درې هفته نیمه ده په کور کې تېر کړه خو دغه جینۍ به ورته مخې مخې ته کېده، دغه ماحول او دغه منظر به ورته مخې مخې ته کېده نو ړی سکون نه کو، ړی وار ونه کو. بس یو ورځ یې خپل اس یې واغسته، ځان سره ضروري سامان وغیره تور وغیره د سفر چې کوم ضروري اوزار و هغه ځان سره واغسته او په یو طرف روان شو. او په څنګه طرف روان شو چې داسې طرف روان شو داسې غرونه غرونه و او د همدغه پړه کې سوچ یاره چې ما دا منظر چې کوم لیدلی خو د غره د څوکۍ نه د چوت ځای نه مې لیدلی، د ډیرکۍ نه مې لیدلی. دغه ممکن ده هم چې د غرونو طرف ته دا د دې خوب په باره کې زما څه حل راوځي یا څه تعبیر راوځي. نو دی روان 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 د ډېرو غرونو نه واوښتو، د ډېرو غرونو کې سفر ده وکړو. اخر دا چې دته یو داسې ډیرکۍ شانتې یو داسې غر شانتې ده ولیده چې هغه دته داسې محسوسه شو چې یاره دا هماغه غر ده چې ما په خوب کې لیدلی. دی ډېر خوشحاله شو چې څه نه څه نښه خو میلاو شوه. ده بیا دغه خپل اس واغسته او د غره دغې څوکۍ ته وختو چې زه دغه غره د دې څوکۍ نه اوس تماشه وکړم یار چې دا په رښتیا د دې نه لاندې څه میدان وغیره څه شته، پر نور څه شته که نشته که نه داسې ګپ. دی چې کله د غره دې څوکۍ ته وخته نو لاندې چې وکته نو لاندې نه هغه میدان و، نه څوک شهزادګۍ وه، نه دیو و، نه بل څه هېڅ هم نه. خو د دې غره په دې یخ کې د غره په دې لمن کې د یو باغ ولیدو، غټ باغ د ښایسته ښکلی مزېدار، د قسمه قسم ونې شنې شنې ونې مزېدارې پکې لګېدلې دي او د اوبو لښتې او نیرونه پکې منځ تر منځه بهیږي او دا قسمه قسم رنګارنګه مارغان او چرین پرین مرغۍ وغیره دا پکې الوزي رالوزي، ښکلي ښکلي ګلونه مزېدار پکې لګېدلي، ډېر ښکلی باغ دی ښایسته. دې شهزاده چې دغه باغ ولیدو نو دغې ته هم حیرانه شو چې یاره څه نه څه خو شته. دی د دغې غره د دې څوکۍ نه په دغه اس باندې را روان شو، په کته راکوز شو، دغې باغ ته ور داخل شو. دا چې څنګه دغې باغ ته ور داخلېده نو په دغه باغ کې هم د دغې ملک د باچا لور یعنې شهزادګۍ ناسته وه، کومه ډېره ښایسته وه. دغې شهزادګۍ چې دا په اس سور هلک ولیدو نو
هم خوشحاله شو او هم خفه شو. چې کله دا هلک ورته نږدې راغی نو دې د لرې نه ورته غږ وکړو چې زلمیا ځوانه هر څوک چې او د هر ځای نه چې راغلی خو داسې کار وکړه چې په لیدلې لار واپس ځه او واپس ځکه ځه چې که زما پلار چېرته ولیدې نو حالات پرې خراب وي او ما ته پته ده چې ستا په زړه کې سرې ته په څه نیت راغلی خو اصل کې مسله دا ده چې زما پلار ګوره یو ظالم دی او په بله داسې مسله ده چې زما رور نشته یعنې زما د پلار بل څه اولاد نشته نو د دغه وجې زما پلار زما رشته چاله نه ورکوي زما رشته چاله نه ورکوي او ټول عمري چې به زه کېنولې یم یعنې زما واده ته تن نه ږدي او زه ستا په نیت ښه پوه شوی یم خو ته ځه شهزاده ته ورته ووایي چې شهزادګۍ خپل د خوب کیسه ټوله قصه یې ورته وکړه چې داسې ته ما په خوب کې لیدلی هم ته وي او بل څوک نه او هغه دیو چې و نو هغه جو نور څوک نه خو ستا پلار و ته یې قید کړی او پرېږدي دې نه بل طرف ته خو بس زه داسې کار کوو چې په هر حال زه اوس خپل ملک ته ځم د خپل پلار راولم او وپت د ځان سره راولم داسې چل کوم زه م یو شهزاده یم داسې خوشی تشه څوک نه یم او بیا هم که ستا پلار ماله ستا رشته رانه کړه نو په زور به داسې بوځم خو بس ته زما په تمه ناسته یې زه راځم شهزاده له شهزادګۍ نه رخصت واخیسته او روان شو روان چې په ده باندې شپه راغله شړ ځای دی په ځنګل کې دی روان دی نو ده سره غم شو چې یاره اوس خو دا شپه چېرته خامخا زه به سمسته په غار کې کول غواړي سمس زمونږ بعضې خلک نه پېژني سمس په اصل کې غار ته وایي خو زما پکې لږ تبدیلي پکې دا زما په شک کې کیدی شي چې غار چې هغه ګول شانتې او غټ یعنې چې غټ غوندې کې هغې ته غار به ویلی شي او دا سمس داسې اکثر په دې غرونو کې په ځنګلونو کې چې داسې غټ کمري او د هغې نه لاندې داسې تاخچه شانتي داسې دننه غوندې ځای پکې پناه غوندې لږ غوندې ځای نو هغې ته سمس وایي نو دی اوس په دغه سمس یا د غار په درک کې دی چې هر داسې څه سمس یا څه غار څه ما ته اوس میلاو شي چې یاره زه پکې شپه وکړم دی روان دی چې یاره د مخې ته یو غار راغی په دغه ټایم د دې غار نه یو سپین ږیری بوډا ترې راووتو بوډا چې ترې راووتو دی یې ولیدو نو ده ته وایي چې ځوانه چېرته روان یې په دې شپې څه کوې او دا خو شپه ده نو دې شهزاده ورته وایي چې یاره بابا یا کاکا زه داسې یو طرف ته روان وم شپه شوه راباندې ما هم څه د غار سمس په لټون کې وم خو څه ځای مې نه و موندلی نو روان وم په درک کې وم دغه بابا ورته وایي چې بېغمه شه ته سمس د غار په درک کې وي نو دا ځای د چا دی خو راځه دا خو د ملنګانو ځای دی راځه ته به پکې هم شپه وکړې شهزاده خپل اس بهر ته وتړو په خپله دغه ملنګ سره یا دغه سپین ږیري بوډا سره دغې غار ته دننه شو دې بوډا ترې تپوس وکړو چې ښه ځوانه اوس راته قیصه وکړه څوک یې چېرته راغلی وې چېرته روان یې څه کې دې شهزاده دې ملنګ ته هسې اوتې بوتو شروع کړي یو غر او بل غر یې ورته ویشته زموږ خلک چې یو غر او بل غر یعنې اصل حل یې ورته نه وي ده چې دا دروغ مروغ چې اخوا دې خو خبرې وکړي نو دې ملنګ ورته وایي چې زما سره به دروغ نه وي زه د هر څه نه آګاه یم د هر څه نه خبر یم چې په څه نیت راغلی څه دپاره راغلی وي څنګه دی خو ما ته ټوله پاکه قیصه وکړه شهزاده ته چې دا پته ولګېده یاره دا ملنګ بابا خو د ټوغو نه دی بیا هغه ته ټوله قیصه وکړه چې یاره ما دغه شان خوب لیدلی بیا دغه شان د خوب په درک راووتم دغه شهزادګۍ مې ولیده شهزادګۍ راته دغه قیصه وکړه چې پلار مې سخت دی ظالم دی بس اوس روان یم واپس خپل وطن ته خپل ملک ته روان یم چې یاره زما پلار په پسې راولم او ګڼ او خلک په پسې راولم هر څه چې کېده بیا به کېږي ملنګ ورته وایي ځوانه زه ستا په خبره بلکل پوه شوم او هېڅ ضرورت نشي ته خپل ملک ته مه ځه تا له زه یو داسې شی در کوم چې ستا به په دې ځای کار وشي شهزاده حیرانه شو چې یاره دا څه شی دی ته ماله څه راکوې ملنګ د خپل جیب نه یو ګوتی راواغسته دې شهزاده له یې ورکړه ده ته وایي چې دا ته په ګوتو که او بادشاه له به ورشي بادشاه ته به د هغه د لور د واده دپاره وینا وکړي د هغې ځان لپاره به یې وغواړي خو دا به یاد ساتي چې کله ته بادشاه ته مخامخ شو هغه ته دې خپله مدعا ښکاره کوله خپله خبره دې ورته کوله نو ته به دا ګوتۍ دا غمی چې کوم دی نو دا به بادشاه ته داسې مخامخ ورته نه شي چې د هغه پې نظر لګي یا هغه ته مخامخ وي نو بیا چې ته څه خبره کوې بادشاه به یې مني خو دا به یاد ساتي چې د دې ګوتۍ راز چې دی نو دا به هېڅ چاته نه ښکاره کړي ګوتۍ زموږ څوک خلک ورته ګوتۍ وایي څوک خلک ورته ګوتمه وایي
نو وایي چې د دې ګوتۍ راز به هېڅ چاته نه ښکاره کوې که چېرې د دې ګوتۍ راز تا چاته ښکاره که او دا چاته معلوم شو نو بیا به د دې اثر ختم شي. شهزاده ډېر خوشحاله شو، د ملنګ یې ډېره شکریه ادا کړه، ډېر دغه یې وله وکړه، شپه یې ورسره وکړه چې سهار شو نو واپس په اشته لار روان شو. واپس په اشته لار روان شو، ډاریک لاړو، دغه باچا په خدمت کې حاضر شو. نو دا ګوتۍ اوس ده په ګوتو کړله او داسې دې باچا ته یې مخامخ کړله، باچا سره سلام کلام وغیره هر څه وشو. بیا ورته د خپله مودا ښکاره کړه چې یاره باچا سلامت، زه ستا لور سره واده کولو له راغلی یم، ستا د لور لاس یا رشته غواړم او څنګه چل. نو نور کله چې د باچا د لور شهزادګۍ غوښتو لکه باچاهان راغلي وو که شهزادګان راغلي وو که عام امیران یا سیټان هر څوک چې راغلي چې چا به وینا وکړو نو باچا به پرې ډېر سخت غوسه شو، ډېر زیات په پې ناراضه شو، ډېرې سختې خبرې به یې هغه خلکو ته وکړي. خو په دغه ورځ باچا په حیران کونو ته ورباندې نه خفه شو، نه د ناراضګۍ اظهار وکړو، نه غوسه شو، نه یې سختې خبرې وکړي. خو چې د شهزاده دا خبره یې واورېده نو لږه شېبه غلی شو او بیا دې ته وي چې ګوره ځوانه داسې کار دی چې تا ته خو پته لري چې زما دغه یو لور ده او زما نور اولاد نشته، زامن زما نشته. زه به تاله خپله لور درکړم، شهزادګۍ به تاله درکړم، خو زما به یو شرط. شهزاده ورته وایي چې باچا سلامت ستا څه شرط دی؟ وایي چې زما دا شرط دی چې ته به زما سره زما په محل کې پاتې کېږي، همدلته به واده کوې، همدلته به بس ژوند تېره، بل طرف ته به نه ځې. شهزاده لږ ساعت له غلی شو خو بیا وایي چې زه ټیک ده، ما ته ستا شرط قبول دی. باچا هم خوشحاله شو چې ځه تیار په تیاره راته زوی میلاو شو، لور به مې هم په کور پاتې شي. د شهزاده هم کار روان شو. خو لنډه دا چې په لږو ورځو کې د شهزاده او د شهزادګۍ واده په ډنګ ډونګ سره ډېر په خوشحالو، ډېر په مستو، ډېر په ډمامو په خوشحالو باندې وشو. بیا په خوشحالۍ باندې د دوی ژوند تېرېده. شهزاده او شهزادګۍ دواړه ډېر خوشحاله وو. داسې لږ وخت چې کال نیم وشو، 2 کاله وشو نو شهزاده دې خپلې ښځې ته وایي چې یاره زما خپل مور پلار ډېر زیات یاد شوي دي، اوړه مې کېږي چې زه د هغو ملاقات له د هغو تماشې له خپل ملک ته لاړ شم. شهزادګۍ ورته وایي چې یاره ته خو ځې، باچا سلامت به ګوره اجازت در نه کوي، او که خبر شو چې دی اوس د چېرته د تلو نیت کوي، چېرته ځي راځي نو خدای مه کړي چېرته قید دې نه کړي او بل څه سزا راته وانه خو ته داسې کار وکړه چې تا خامخا خپل مور پلار دونه یاد شوي دونه ځي، او ضروري خبره ده چې ته د یو بادشاه زوی یې، شهزاده یې، ستا وروڼه به یې خویندې به یې، د هغو به دا پړه کې ارمان وي چې یاره موږ خپل ورندار ولیدی، ستا د پلار او ستا د مور یعنې د باچا او د ملکې به دا خوښ وي چې یاره زمونږ انګور دې دې کور ته رالی، او نو ضروري ده چې ته دونه نیت کوې او ځې نو زه هم ستا سره بغیرت کوم، زه تا داسې نه پرېږدم، او ته داسې کار وکړه چې ته باچا ته حل مه وایه، زما پلار ته حل مه وایه، بس دواړه به پټ وځو د دې نه او غلي به وځو او غلي به لاړ شو. داسې که باچا خبر شو نه تا پرېږدي او نه ما پرېږدي، بیا لانجه به راته جوړه شي. شهزاده هم ډېر خوشحاله شو چې ځه شهزادګۍ را سره په ننګ ولاړه ده، کلکه را سره ولاړه ده. دې ته وایي چې ټیک ده. دوی د ځان سره پټ د سفر ضروري سامان، یو 2 آسونه او څه لږې ډېرې ماتې روپۍ او لالونه وغیره غمي دا یې د ځان سره راواغسته، قیمتي روان شو. روان خو پوره سفر چې دوی وکړو یو ښار ته دوی نږدې شو. په دغه وخت کې دوی ډېر زیات وږي شوي وو نو دې شهزاده دې خپلې ښځې ته وایي چې ته داسې کار وکړه چې ته دلته لږ انتظار وکړه، یوې ونې ته یې اس وتړو د هغې وایي چې ته لږ دلته ارام وکړه، زه دې ښار ته ځم ځکه چې زموږ سره خو پیسې ماتې ختم شوي دي، خو ځم دا یو لال به خرڅ کړمه او په دې چې څه پیسې میلاو شي نو د خوراک څه سامان وغیره سودا به پرې راوالم او بیا راځم، ته دلته انتظار وکړه. شهزادګۍ ورته وایي چې ډېره ښه ده. شهزاده خپل اس ته وختو، لال یې د ځان سره واغسته، کوم چې دغه نږدې ښار و د ښار نه بهر دې دمه کړې وه، دغه نږدې ښار ته ننوتو. د هغې کې چې کوم زرګر و هغه له لاړ، هغه ته یې هغه لال ورکړو چې یاره د دې لال څه قیمت یې څونه پیسې هغه ماله راکړه. زرګر چې دغه لال ولیدو نو ډېر ورته خوشحاله شو چې یاره دا خو ډېر قیمتي او ډېر ښکلی لال دی. نو دا لال یې کتو را کته و، دغه ډېرې روپۍ و، نو په دغه کې څه سوچ موچ کو، ځان له دغه لګیا و په شش و پنج کې و چې څه وکړمه.
نو په دې کې په دې شهزاده خو تادي و، نو ده ته یې وویل چې وروره داسې کار وکړه چې ما ته زما ښځه د ښار نه راته بهر یوازې ناسته ده، په انتظار او ته داسې کار وکړه چې ما ته دا پیسې زر راکړه چې زه ځم. زرګر چې دا خبره واورېده نو نیت یې خراب شو. نیت یې خراب شو. ده ته یې ویل چې یاره ته داسې کار وکړه چې زما سره دومره دا لړ ډېر قیمتي دی، ډېر قیمتي دی، زما سره دومره نغدې پیسې په دې دوکان کې نشته، خو ته داسې کار وکړه چې ته دلته کښېنه، لږ انتظار وکړه، ارام به وکړې، او زه په منډه کور ته ځم او دا دی او بیا راځم تا له روپۍ راوړم. شهزاده ورته وویل چې ډېره ښه ده. زرګر چې د خپل دوکان نه ووته نو سیده په هغه طرف راغی چې په کوم طرف ورته شهزادې ویلي وو چې یاره ما ته ښځه یا زنانه راته ناسته ده په لاره کې په انتظار ده راته، په هغه طرف راغی. راغی د ښار نه بهر چې راغی نو څه ګوري چې یاره شهزادګۍ د حسین و جمیل او ښایسته او د یوې ونې لاندې ناسته ده، دمکه یې ورسره یو اس تړلی دی. دا زرګر هم په خپل اس سور و. دی د شهزادګۍ خواته راغی، دی شهزادګۍ ته ویل چې راځه شهزادګۍ ستا خاوند زه په تا پسې رالېږلی یم، وایي چې تا د ځان سره راوله، هغه زموږ په ځای کې دی. شهزادګۍ وایي چې زه ټیک ته چې ده سره به زما خاوند میلمه شوی، ده سره به بس روانه شوه ورسره. زرګر مخکې و، شهزادګۍ د اس هغه واګې نیولي دي او هغه پسې ورپسې ده، هغې په خپل اس پورې تړلې ده، روان 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 دي. بس دا شهزادګۍ په یو قلا بنده کړه، په یو قلا باندې دننه کړه، یو غټه قلا ده او ور دروازه یې پسې هلته بنده کړه، خبره ختم. دې خوا شهزاده په انتظار 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 چې زرګر به اوس راشي اوس راشي اوس راشي. مشران متل کوي وایي تلي بیا نه دي راغلي. نو د زرګر هېڅ پته ونه چې ونه شو، دی اخر تنګ شو، خپل اس ته واپس سور شو، واپس د شهزادګۍ ځای ته راغی چې یاره ځم تماشه کومه چې څنګه چل. هغه چې راغی نو نه شهزادګۍ وه او نه د هغې اس. ډېر زیات خفه شو چې یاره دا خو سخت بده شو، اوس به زه څه کوم، شهزادګۍ به کوم ځای لټوم. خو بس هر وهلې بر وهلې خپل اس ته سور شو، کله یو خوا ګرځي کله بل خوا ګرځي کله بل خوا ګرځي. اخر دا چې یو څو ورځې بعد د دغې قلا په طرف ورغی. چې دغې قلا په طرف ورغی نو څه ګوري چې شهزادګۍ اوچته یو قلا په یو اوچت منزل کې ناسته ده. نو شهزادګۍ ورته د هغه ځای نه په اشارو اشارو کې ووایي چې ته داسې کار وکړې چې اوس ورځ ده رڼا ده، دلته د دې زرګر محافظان دي نوکران دي، ته داسې کار وکړې د شپې به راشي د ځان سره به یو رسۍ راوړې، زه به د رسۍ په ذریعه کښته درکوشم او بیا به ځو. دا شهزاده ډېر خفه شو، دې زرګر ته ډېر غوسه هم شو چې یاره ده زما سره دونه غټه دوکه وکړه. خو بیا سوچ وکړي چې یاره په هره طریقه ده خو اوس چې دا خپله ښځه را ازادول غواړي چې دا اوس روانه کړم او بوځم د دې ځای نه. دی لاړ او د ځان سره یو غټه رسۍ یو غټ پړی د ځان سره راواخیستو چې شپه شوه را روان شو. راغی شپه لا وختي وه، ده د دیوال خواته ناست و، دیوال ته ډډه وهلې وه، نو په شهزادګۍ پسې په ګرځېدو ګرځېدو د ډېر ستړی شوی و عاجز. لږه ډډه چې ووهلو نو یخې سیلۍ چې ووهو نو بس د خوب چپې پرې راغلې او دی ویده شو. په دغه قسمت ته ګوره چې اوس یو ډاکو دی را روان دی په دغه طرف مځکې دې قلا ته را روان دی د غلا په نیت چې یاره زه به دې قلا ته به ورسره طریقه واوړم، د زرګر قلا ده خامخا لوی مال دولت به پکې څه نه څه به په لاس راشي. دی چې څنګه راغی نو څه ګوري چې یاره یو سړی دی او دیوال ته د قلا دیوال ته ډډه واله او اس ورته هم ولاړ او سړي سره به خواته یو لویه رسۍ هم پرته ده. ده دا رسۍ راواخیستو چې لږ دی خوا راغی چې یاره اوس طریقه دی خو پرېږده چې خپل کار کوي، خو دې قلا ته د اختو څه لار ګوري. په دې کې څه ګوري چې شهزادګۍ بره په دیوال لاړه. د شهزادګۍ دا خیال شو چې یاره دا خو زما خاوند دی شهزاده دی. نو نغلی او نګې غږ ورته وکړو چې زر زر دا رسۍ بره راووله چې زه پرې درکوزه شم. ډاکو حیران شو چې یاره دا څنګه چل. بس زر زر یې رسۍ بره ور وویشته چې یاره دا خو بس زه جو تیاره موقع ده د خیره سره. شهزادګۍ هغه رسۍ بره په څه څیز پورې وتړله او په هغه رسۍ باندې په خپله په اتیا تادیت په قلاره 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 راکوزه شو. او بیا یې هغه اس هغه د شهزادګۍ خاوند چې راوسته هغه اس ته زر سوره شو او دغې ډاکو ته یې ویې د هغې خو دا خیال زما خاوند دی و شا به فورا کې روانېږه ټایم نشته چې څومره زر تر زره کېدی شي د دې قلا نه لرې وځو. بس ډاکو مخکې و جنۍ پسې ورپسې روان 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 چې ښه پوره سفر یې وکړو نو د شهزادګۍ ته وروسته پته ولګېده چې یاره دا خو زه بل چاره په مخکې کړم زما خاوند هو نه
دا ډاکو په یو ځای کې ودرېد. دې شهزادګۍ ته وویل چې داسې تلو نه څه فایده ده، خو که ته زما سره راځای وو زه دې خوښ یم نو راته ووایه چې خپل کور ته دې بوځم او نکاح دباندې وکړم او واده دې کړم. شهزادګۍ ته خو پته ولګېده چې خدای پاکه دا خو په بل ځای کې ګیره شوې. شهزادګۍ وایي چېرې دا خو نارینه دی، خامخا توره موره او خنجر وغیره ورسره دي او ډاکو دی، غل دی، او که ده سره اوس مزاحمت کوي خو نقصان درته پېښېږي، خو راشه په چل ول کې دې ځان خلاص کړه. ده ته یې وایي چې یاره زه ستا سره بلکل راضی یم، خو ولې ستا د خپلې شته ښځه به دي د هغې سره به څه کوې؟ هغه ورته وایي چې مړه ته د هغې نه بېغمه شه، د هغې سره به څه چل ول کوم او څه رضا را رضا به کوم. نن داسې کار کوو چې نن نیمه شپه ده، اوس ځو ته به په حجره کې پاتې شي او زه به خپلې ښځې ته وایم چې زما سره مېلمانه دي، را به حجرې ته نه راځي، سهار به بیا څه کوو. دې ورته وایي چې بس زه ټیک ته ته روانېږه، زه چې ځو نو د هغې سره روانه شو، د هغه ډاکو سره روانه شو. بل خوا شهزاده چې راپاڅېده سترګې وغړېدې نو څه ګوري چې نه یې په خوا کې رسۍ شتې، نه بره په دیوال باندې یا په چت باندې شهزادګۍ شتې او نه ورسره هغه اس شتې. شهزاده ته پته ولګېده چې دا خو بیا څه ناسازه زما سره وشو، اس چې چا بوتلی دی. هغه بیا په ګرځېدو شو، یو طرف ته اس لټوي بل طرف ته واپس بیا شهزادګۍ لټوي. بل خوا شهزادګۍ چې کله ډاکو سره د هغه د کور خوا ته ورسېده نو هغه ډاکو ولګېد د هغې د اس هغه واګې هغې له ورکړې چې ته دا واګې لږ ساعت له ونیسه. لږ ساعت له ودرېده، زه کور ته ننوځم چې تا ته د حجرې دروازه خلاصه کړم. دروازه تا ته کوله او هم بس ته به غلې غونډې کې د حجرې ته رادننه شي، نن به دلته شپه وکړې او سبا هلکه خیر نور پروګرام کوو. ډاکو اوس خوشحاله شي چې یار زما خو چانس ولګېد. شهزادګۍ ورته چې ټیک ته بېغمه شه، بس ته کور ته دننه شه. څنګه چې ډاکو پرې خپله دروازه دې کور ته دننه شو، دغلته شهزادګۍ دې اس لخپه ورکړه. های 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 په منډو منډو روانه څه طرف ګودر ورته نه معلوم چې کم طرف ته به ځم کم طرف ته به نه ځم، څه به کوم څه به نه کوم، خو بس یو مخله روانه ده. سمه وږې شوې وه، ډېره ستړې شوې وه. داسې مخامخ ورته غرونه دي او د هغې په لمن کې داسې یو نری شانتې لاره ده، په هغې کې روانه ده. روان یو ځای کې اور ولید. اور یې ولید، بس دغه اور ته یې ځان سیده کړه چې یاره خامخا به څوک وي دغلته. چې دې کله دې اور دې خوا ته ورسېده نو څه ګوري چې یاره 4 ښکاریان ناست دي. 4 ښکاریان ناست دي او د ښکار غوښې ورسره دي او هغه په دې غوښو باندې په دې هغه غوښې ورسره دي، په دې اور باندې هغه غوښې ورته یو ناست دي ورته ښه په خوند او په شخوند باندې خوري. دا شهزادګۍ چې څنګه دغه خوا ته ورسېده نو دا خبره ورته وکړه چې نه به زما نه دا تپوس کوي چې ته څوک یې او نه زه ستاسو نه دا تپوس کوم چې تاسو څوک یې، خو زه ډېره بېترسه وږې شوې یم. اول ماله دغه غوښه راکړئ چې زه وخورم، چې کله مړه شوم نو بیا به وروسته نورې قیسې کوم. دا راغله د دې ښکاریانو خوا ته دې اور ته داسې کېناسته. ښکاریان ها حیران دي چې یاره دا دومره ښایسته جینۍ او دې شړ او دې ځنګل ته وګوره، هلته چې عجیبه خبره یې وکړه. هغو ول هغه ورته کړو غوښو نه ورکړي. شهزادګۍ زر په حملو باندې هغه غوښه وخوړه. په دې کې چې یو ښکاري تپوس وکړو چې تا څوک یې، د کمې غاړې رالې، څه کې؟ دې شهزادګۍ ورته وویل چې زه څوک یم، خو یو جینۍ یم او بس په دې طرف را روان یم، زما هېڅوک نشته او اوس مې دا نیت دی چې ستاسو سره په تاسو 4 کسه په تاسو کې د یو ځوان سره واده وکړم او ښکلي ګبرو جوانان یې او بس د هغه سره به واده وکړم، یا به زما حفاظت کوي. بس دغه لنډه خبره ده. به دې چې د واده دا خبره کړو دا 4 ښکاریان یو بل ته وکتل او د هر یو ښکاري په پړه کې دا خبره راغله چې یاره مونږ ورسره واده وکړی. دې شهزادګۍ ورته وویل چې غم مه کوئ، ستاسو د دې خبرې حل هم زما سره شته. هغه وویل چې څنګه؟ وایي چې تاسو سره چې د هغه شی او د ایندره دا ماله راکړئ، زه به د هغه شی راکاږم او وبه یې ولم، تاسو به په قطار ودرېږئ، کوم سړی مخکې دې هغه شي ته ورسېد او د هغه شی راوچت کړو ماله یې راوړ، نو بس د هغه سره به زه واده وکړم. ښکاریان وایي چې دا خو ډېره ښکلې خبره ده، ډېر په انصاف به فیصله وشي. کم سړی چې تکړه و په منډه کې زورور او لاول لاړ او د هغه شی راوچت کړو راوړ، بس دا ښایسته جینۍ به د هغه ورسېد. هغه وایي چې بس ټیک ده، خپله غشي او لیندۍ یې وله ورکړه. شهزادګۍ هغه شی رااخلو ښه په برپور طاقت او په خپل پوره زور باندې او داسې یو طرف ته وویستو چې هغه داسې جوور شانتې ځای نو د دې ځای نه بیخي پناه و. غشی چې څنګه لاړ هلته په جوور ځای کولو دې ښکاریانو ور منډې کړې، یو د بله مخکې کېږي، غورځېږي او پاڅېږي. دا یو حال جوړ نه شي، یاره شهزادګۍ زموږ د لاسه ونه وځي، جینۍ زموږ د لاسه ونه وځي.
شهزادګۍ خو هغو ته پته نه وه خو جنۍ چېرته جنۍ زموږ د لاسه ونیو وي چې دا زما ورسېده بل وي چې دا زما ورسېده او څنګه چې دوی داسې لاړل چې لږ د هغه ځای نه پناه شو او شهزادګۍ ډایرکټ اس ته وخته څه غوښې مخې چې پاتې ځان سره په څادر مادر څه ټوکې څه شي کې چې کېدی شو هغه یې د ځان سره واخیستی یو طرف ته یې ووت منډې 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 روانه 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 بیا یې څه وکړه چې دغه شپه تېره شوه نو په بل سهار له دې د هلکانو جامې واچول او یو ښار ته رسېدلو نو په هغه ښار کې یې تپوس وکړو چې یاره دلته د باچا دربار کوم ځای کې دی نو هغوی ورته وایي چې د باچا دربار په دې ښار کې د باچا کوم محل دی پای کې دی لار ورته چا برابر کړه شهزادګۍ سیده دغه باچا دربار ته لاړه هغه ته یې وایي چې یاره باچا سلامت زما نه به دا تپوس نه کوي چې ته څوک یې د کوم ځای نه راغلی دغه ټایم کې خو دی د هلکانو پوزیشن کړی دی ځان یې الګ جوړ کړی دی وایي چې یاره زه ډېر یو غریب یم لاچاره مې هېڅوک مې نشته او ته چې کوم دی نو ما ځان سره په دې خپل دربار کې په خدمتګارانو په نوکرانو کې ولګوه او صرف خېټې له خرچ خوراک راکوه نور د ما څه نه دي پکار باچا ښه سړی و باچا ورته وایي چې ټیک ده دا خدمتګاران دي نور دا نوکران دي او نوکري مزدوري کوي ته ورسره دا خدمت کوه خدمتګزاري کوه او څه چې دا نور خوري هغه به ته خوري شهزادګۍ د ځان الګ جوړ کړی د دغه بادشاه په دربار کې دا خدمتګاري کوي لګیا ده په دې کې په دغه دربار کې د باچا په دې محل کې د وزیر یو زوی دی د وزیر دا زوی چې کوم دی په خزانې باندې مشر دی د خزانې چابیان دا ورسره دي د هغې ټول لینډین د هغه سره ده به دا شهزادګۍ لیده رالیده د هلکانو په جامه کې خو دی پرې شکمن شو چې دا خو جنۍ نه دا هلک دی دی یوه ورځ راغی دې باچا ته د خپل شک اظهار وکړو چې یاره باچا سلامت دا خدمتګار چې تا دا یو نیولی دی دا په اصل کې دا هلک نه دی دا جنۍ دی باچا ورته وایي چې لکه دا ته څه دا ته څه خبرې کوې باچا وایي چې بلکل ټیک باچا وایي چې سر څه ثبوت دی نو د وزیر زوی ورته وایي چې باچا صاحب زما سره دا ثبوت دی چې جنکۍ چې دا ډېره نازکي ډېر زر ستړي کېږي او ته داسې کار وکړه چې دا زموږ دې محل ته مخامخ چې دا کوم غر دی نو دې ته به وخېږو په شریکه دا به زموږ سره نو چې دا به داسې کوې چې دا چې موږ لږ سفر وکړو په بره نو دا به ډېر زر ستړي شي او چې دا ستړي شو نو دا یقیني چې دا به بیا چینی بادشاه ورته ویلي چې دا خبره ستا ټیک ده زه دې خبرې ستا شک هم پته ولګي چې یاره ستا شک په ځای ده که نه چې فضول شک دې کړی دا خبره به هم واضحه شي بیا به زه د ده نه تپوس هم کوم چې چېرته آیا ولې د هلک په جامه کې راغلي د جاسوسۍ څه دغه دپاره راغله څه دپاره راغله چې کله سبا شو نو باچا شهزادګۍ راوښتو هغې ته وایي چې هلکه داسې کار دی چې زموږ هر کال دا قانون دی چې مونږ بادشاه او سره وزیران او دا نوکران چې کوم دی مخامخ غره ته ښکار دپاره خېږو پیدل په خپلو پښو باندې په آس باندې نه ځو او به زما دا خواهش دی چې ته هم زموږ سره لاړ شي او چکر ولګو هغې ورته وایي چې بادشاه سلامت بلکل ټیک دی شهزادګۍ د وزیر په زوی باندې پوهه وه کله چې دوی د غره ته مخامخ شو ورخاتنو په لاره کې د شهزادګۍ د وزیر د زوی ته ووایي چې ته داسې کار وکړه چې ما او تا به په دې لاره دې غره ته وخېږو دا باچا او وزیر صاحب چې کوم دی نو دا به په دغې لاره وخېږو زما او ستا په مقابله چې څوک به راخېږي د وزیر د زوی باچا ته څه په مینت څه په چل ولوي چې ته په دې لاره وخېږو زما او د دې هلک چې کوم دی نو مقابله ته موږ په دې طرف خېږو چې څوک به خېږي باچا ورته وایي چې زه ټیک ده باچا خو د وزیر د زوی سره ځان یعنې جوړ حساب کړی چې دی به ما ته حل وایي چې دا هلک خو که جنۍ به ما به د کیسې نه خبروي د وزیر زوی خوشحاله و چې دا په بیله لار را سره دي اوس ما ته د خبرو موقع میلاو شو زه به د دې نه خبرې وباسم اوس به ښه پته ولګي کله چې دوی دا لاره بیله کړه او دوی څه لږ ځای لاړو نو دا شهزادګۍ د وزیر په دې زوی پسې راوګرځېده او ده ته یې ویل چې یاره ستا ولې په ما شک دی چې زه جنۍ یم د هغه ته وایي چې زما ښه مکمل یقین مې خاص دی چې ته جنۍ هسې د هلک جامه دې کړله او څه راغلی شهزادګۍ ورته وایي چې اوه ستا شک مکمل صحیح دی ستا خبره صحیح ده او زه په دې هم پوه یم چې ستا زما سره ډېره زیاته مینه ده د وزیر زوی ورته وایي چې او زما ستا سره ډېره زیاته مینه ده او ډېر مې ته خوښه یې او ورځ ته ورځ دا مینه سوی کېږو که ته په رښتیا جنۍ نو داسې کار وکړه چې زما سره واده وکړه دواړه به واده وکړو او مزې به اخلې شهزادګۍ ورته وایي چې ګوره زه ستا سره بلکل واده کوم خو
هسې د خزانې وزیر او د خزانې چابي ستا سره ده او مکمل اختیار یې ستا سره ده، خو داسې کار وکړه چې څه به مړه دلته دا نوکري کوي او دا قصې پسې به کوي. خو ځو او د خزانه کې چې څومره مال څومره تېغ شوي دا تیالو خپې وباسو. ولې که باچا ته دا پته ولګي چې یاره زه جنۍ یم نو هغه بیا ما قید ښي یا به پلانکې نو که ته زما سره واده کول غواړې نو دغه چل به کوو. د وزیر زوی ورته وایي چې دا خو به ډېره ښه شي. په لالچ کې راغی واپس شو د خپلې لارې نه راله ډاریک محل ته دربار ته راله. وزیر زوی پټ غوندې کې لاړو د خزانې نه چې څومره ډالونه غمې زر جواهرات اشرفۍ وغیره چې دا څومره وس یې کېده هغه یې د ځان سره راواخېستې، بسونه یې د ځان سره کړه ور په مخ روان پوره سفر چې دوی وکړو نو د دوی په منځ کې یو دریاب راغی. دغه دریاب باندې هغه لاره بلې باچایۍ ته یو بل ملک ته پورې وتې وه او په دغه ځای کې یوه کښتۍ ده چې په هغه کښتۍ کې خلک پورې باسي را پورې باسي هغه کښتۍ والا. دغه ځای ته چې راله نو دغه ځای کې د شهزادګۍ د وزیر دې زوی ته وایي چې ګوره ته داسې کار وکړه چې زه دا زر جواهرات او دا قیمتي څیزونه د ځان سره اخلم او په دې کښتۍ کې کښېنم ځکه چې دا کښتۍ وړه ده. دا سړی به ما پورې باسي زه به هلته کوزه شم نو بیا دی به تا پسې واپس راولېږم او ته به ورسره وخېژې نو ته به هم راځې. شهزاده په سترګو خو بیخي پټۍ لګېدلو، لالچ راغستی و. هغه ورته وایي چې بلکل ټیک ده. بس شهزادګۍ دغې کښتۍ ته وخته، یو بورۍ یا کڅوړۍ یا هر څیز چې د په هغه کې هغه قیمتي لالونه اشرفۍ وغیره هر څه پراته دي هغه پاڼو سره د هغې ځان سره وخېجو او کښتۍ والا ته وایي چې ځه روانېږه. کښتۍ والا روان هغه څیزونه یې وهل پخوا. نن سبا خو په کښتو کې جنریټر لګېدلي دي او پخوا به پکې هغه څپېړې شانته لګېدل وي. هغه پته نه لګي چې هغې ته څه نومونه وایي. که چا له د هغې نوم ورځي نو په کمنټس کې ضرور ووایي زه به یې پین کړم نو نور به هم زده کړي. په کښتۍ کې چې څیزونه لګېدلي داسې د ستاوهي او کښتۍ پرې روانې د هغې نوم که چا له ورځي ما ته ووایي. نو کښتۍ والا هغه څیزونه وهل نو د څه لږ مزاحمت نه بعد بلې غاړې ته شهزادګۍ ورسول. شهزادګۍ چې څنګه هلته ورسول نو شهزادګۍ دغه کښتۍ والا ته وایي چې ګوره داسې کار وکړه چې دغه مخامخ سړی چې دی دا کم ده د ده نه ما ته د ژوند خطره ده او دی ما وجني. خو ته داسې کار وکړه زه د دې خزانې نه تاله نیمه در کوم، نیمه چې ته واله دا قیمتي زر جواهرات دي سره دي پکې اشرفۍ دي پکې دا واله ځه مزې کوه خو دغه سړی مه راپورې باسه. کښتۍ والا خو غریب عجز خوار سړی و، هغه چېرته دونه مال دولت یې هغه چې هغه خزانه ولید چې یاره نیمه خزانه لره. هغه وایي چې زما باندې څه تاو دی چې زه پورې ځم. شهزادګۍ والا هغه خزانه نیمه ورکړه، د هغې نه والا نیمه ورکړه، کښتۍ والا په مخه لاړ. شهزادګۍ بیا خپل اصل د جنکو پوزیشن ته راله او دغه بل ښار ته راله. نو په دغه ښار کې بیا تپوس وکړو چې یار د باچا دربار په کوم ځای کې دی. د باچا دربار ورته خلکو وښونو. د هغه ښار د هغه باچایي چې کوم باچا او د هغه دربار ته لاړه. هغه ته وایي چې باچا سلامت ته به زما نه دا تپوس نه کوي چې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلی. ولې چې باچاهان د ناچارو او د مسکینانو د غریبانانو مدد کوي. زه یو غریبه ناچاره یم، زما هېڅ څوک هم نشته، هېڅ در او هېڅ ځای مې نشته. خو ته داسې کار وکړې چې ما ځان سره په دې خپلو خدمتګارانو کې برتي کړه، زه به ستا د خدمتګارو سره زه ستا خدمت کوم او نوکري به کوم، ماله بس صرف په مړه خېټه ډوډۍ راکړه زما نور څه نه دي په کار. باچا چې د جنۍ رنګ روغن ته وکتل ډېره ښایسته وه، ډېره ښکلې وه او غریب هم وه. نو باچا وایي چې دا جنۍ د محل د دربار لایق ده، ډېره ښکلې ده، بس دلته به وي. خامخا د نورو ملکو باچاهان وزیران مشیران ناظرین چې هغو ته هم پته ولګي که نه چې یاره د دې باچا خدمتګار یې داسې ښایسته دي دا نور به څنګه برابري. بس شهزادګۍ ته وایي چې بېغمه شه، بس دغه خدمتګار یې سره خدمت کوه، مزې کوه، هېڅ پروا مه کوه، تا ته به دلته د هېڅ کمی نه. شهزادګۍ هلته خدمتګاري شروع کړه. بل خوا شهزادګۍ په لاول کې د اول خو وزیر وتښتول، خو د وزیر نه بیا شهزادګۍ وزیر نه بخښنه غواړم د زرګر نه شهزادګۍ بیا په داسې طریقه وتویل چې زرګر ته اډو پته نه وه لګېدلې. نو بیا یو ډاکو شو، څلور ښکاریان شو، یو د وزیر زوی شو. دا په شهزادګۍ پسې ګرځېده او یو د دې خپل خاوند ګرځېده د اتفاق خبرې ته وګورئ چې دا ټول د هغه سمندر غاړې ته راټول شو چې په کوم ځای کې هغه د وزیر زوی ولاړ و. هغه حیران چې یاره زما نه خو شهزادګۍ لاړه
او څه لار څه ګودر ورته نه معلومېده ځکه چې هغه یو کښتۍ وه هغه د سړي پورې باسله او بیا لاړ وتښتېد. دا ټول یو ځای شو یو بل ته یو فریاد وکړو چې یو بیچاره دې هلک ورته شهزاده ورته بیچاره زما ښځه ورکه شوې ده. بل د وزیر زوی ورته بیچاره زما سره هم داسې یو جنۍ دوکه وکړه زما نه دونه مال دولت وې ور وتښتېدله. او بل ښکاریانو ته هم بیچاره زموږ داسې یو جنۍ وه هغې زموږ نه د خپل ښکار غوښې زموږ نه ټولې راوړې او موږ یې داسې په لالچ کړو او موږ د یو بل سره شر وایم فساد هم وکړو او زموږ نه تښتېدل ورکه شوې ده. بل خوا ډاکو هم بیچاره ما ځان له په کور کې شر فساد وکتو او د ښځې سره مې لانجه جوړه کړه. ښځې ته مې وویل چې زه واده کوم او دې خو ښځه ونم جنۍ رانه ورکه شوې ده تښتېدل ده رانه چېرته زه ځان له د هغې په درک راغلی او ټول دغه یو سیند خوا ته و چې دغه ټول یقین و چې یاره شهزادګۍ هم په دې سمندر اوښتې ده تللې ده. شهزادګۍ یعنې دا خو د شهزاده ته پته وه چې زما ښځه شهزادګۍ ده خو دې نور ته دا پته نه وه. نور د دې ټولو یقین و چې په دې سمندر تللې ده ولې چې د وزیر زوی خو لیدلی و چې زما نه لاړ خو دې نور هم یقین و چې یاره زمونږ هغه به هم داسې تلي دا خو ته پته نه وه چې زمونږ ټولو دا به یوه. خیر دوی ځان له یو کښتۍ جوړه کړه یا یې راوغوښته یا یې څه بند څه طریقه یې جوړ کړو خو دغه کښتۍ ځان له یوه را پیدا کړه کښتۍ ته وخاته په دې سمندر باندې راپورې واته دې بلې غاړې ته رالم دې بلې باچایۍ ته رالم او په دغه ځای کې تپوس په درک باندې د باچا دربار ته راورسېد. د باچا دربار ته راورسېدو او ټولو ورته خپل فریاد وکړو یاره شهزاده هم ورته وویل چې یاره زما نه زما ښځه ورکه شوې ده دلته راغلې. وزیر زوی ورته هم وویل چې یاره زما نه داسې یو جنۍ راتښتېدل دلته راغله داسې ورته ښکاریان هم وي داسې ورته هغه ډاکو هم وي. باچا حیرانه شو چې خدایه پاکه دیو سره اوس څه کوي دیو د څلور واړو دا قیصه خو یو شانتې ده خدای خبر و د دیو د مسلې حل به څنګه راوباسم. باچا په شش و پنج کې پروت و نو دې ته وایي چې داسې کار وکړئ اوس ناوخته دی تاسو ارام وکړئ شپه وکړئ او چې کله سهار شو که خیر نو زه به ستاسو د دې مسلې حل راوباسم او تاسو له به څه بند جوړوم څه لار به دله برابرومه که خیر. کله چې شپه شوه بادشاه خپل محل ته راغی د دربار نه فکر کې دی ډېر دغه شهزادګۍ والا مخې له وره د خدمتګارې په جامه کې ده دی چې دا باچا په فکر کې لون تپوس وکړي چې باچا سلامت تاسو ولې دونه په فکر کې څه چل شوی دی. باچا ورته وایي چې ګوره داسې کار دی چې داسې څلور کسان ناغلي دي او هر یو خپل فریاد وکړو د ټولو فریاد یو شانتې دی. اوس حیران دی یم چې دا جنۍ به څوک وي کوم ځای به نه وي او دا څنګه چل دی څه حساب دی زه پرې نه یم پوه. دې خدمتګار یعنې دې شهزادګۍ ورته باچا سلامت که ته خفه کېږې نه نو ته ما له سبا اجازت راکړه د دې مسالې حل بدله زه په یو ټاک پړق کې راوباسم. باچا حیران شو باچا وایي چې خدمتګاره به اوس د داسې غټې مسلې حل راوباسي. باچا وایي چې هغه څنګه خدمتګار ورته وایي چې باچا سلامت ته فکر مه کوه ستا په انصاف او ستا په عدل باندې به هېڅ حرف نه راځي په هغې به هېڅ ټکی نه راځي او ستا اړه به پرې مکمل مطمئن یې خو بس ته د دې فیصلې هلته ما پرېږده. باچا وایي چې بس ټیک ده دغسې هم صحیح ده زما په ژوندانه به یو خدمتګاره فیصله کوي خو زه خدمتګاره ورته ډېره کلکه شول وایي چې زه ټیک ده. سهار شو باچا بیا دربار ولګو دا څلور واړه فریادیان یې راوغوښتو بیا یې دغه شهزادګۍ راوغوښته. شهزادګۍ د باچا مخامخ شوه باچا ته وایي چې باچا سلامت د ټولو نه لاول دا د وزیر دا زوی چې دی د وزیر دی زوی زما سره د واده په لالچ باندې د خپل باچا د خپل ملک خزانه چې کوم دی نو هغه یې لوټ کړه او هغه دی زما سره دغه ځای نه راوتښتېدو را روان شو نو چې دی د خپل ملک سره د خپل باچا سره وفادار نه دی نو دی به د بل چا سره څه وفا وکړي دی خو زه یم چې دغسې وزغلوه. باچا وایي چې زه ټیک ته دا خبره خو صحیح ده. بیا وایي چې دا ډاکو چې کوم دی زه په غلا غوچه په دوکه په غلطۍ باندې زه د دیوال نه راکوزه کړم نو ده ما ته اړو دا ونه وایي چې هر څوک یې د چا سره یې د چا سره نه ځي او ده دغسې په پټه را روانه کړه او بیا چې ورته پته ولګي چې څوک یې نشته نو ما ته یې وایي چې یاره ته اوس زما سره به واده کړې نو دی خو هم دغسې وزغلاوه. باچا وایي چې بلکل دا خبره هم ستا ټیک ده. بیا چې باچا سلامت دا څلور ښکاریان چې دي دیو ما باندې د ښکار غوښه خورول ده او څه غوښه ترې ما راوله نو ستا سره ما خدمت کړی نو ستا باندې ستا دا حق جوړېږي چې هلته دیو له د دغې غوښې سلا او د دغه قیمت وله ورکړي چې د دیو دا بدل ختم شي. باچا خوشحاله شو چې دا خبره دې هم بلکل ټیک وکړه. بیا یې وایي چې د آخري چې کوم دا شهزاده پاتې شو نو زه د پلانکي ملک شهزادګۍ یم او دا د پلانکي ملک شهزاده دی او دا زما خاوند دی او که ته خفه کېږې نه نو ما له اجازت راکړه چې زه د دغې خپل خاوند سره
خپل وطن ته خپل ملک ته روانه شوه. باچا سلامت ډېر خوشحاله شو. باچا وایي سر دا خو زه د ډېر ګمبیر مسلې نه راویستم، دا خو دې ښه وه چې دا جنۍ په خپله دې ته د هر څه پته وه. د وزیر زوی هم وځغلو، ډاکوی هم وځغلو او ښکاریانو له یې د هغو د غوښې په بدل کې ښه زبردست قیمت ښه انعام یې وله ورکړو. ښکاریان هم خوشحاله لاړل چې ځه ښځه خو په تندر ولله ښې ډېرې پیسې میلاو شوې. او بیا شهزاده ته وایي چې ګوره داسې کار وکړه که دلته زما سره پاتې کېدل غواړئ نو هم ستاسو خوښه ده، او که نه تلل غواړئ نو هم ستاسو خوښه ده. په دواړه دغه کې خوشحاله زما په تاسو ته اعتراض نشته. وزیر د شهزاده چې کوم دی نه د دې باچا ډېره شکریا ادا کړه. باچا ته یې وایي چې باچا سلمه ستا ډېره شکریا، او دغه ته ډېر دواګانې کړو، ډېر په خوشحالۍ سره ډېر په خنداګانو سره هغه خپله ښځه د ځان سره کړه، خپل ملک ته او خپلې باچایۍ ته خپل وطن ته روان شو. او د هغې نه بعد بیا د هغوی ژوند په خندا خوشحالو او په مزو کې تېرېدو. دا وه ډېره خوندوره او مزیداره او د خوند نه ډکه کیسه ده. خیره سره که خیره نورې هم داسې خوندورې مزیدارې ښایسته کیسې را روانې دي. انشاءالله کوشش به کوو چې ډېره چوټي پکې نه کوو، ډېره وقفه پکې نه کوو که خیر. او امید دی چې انشاءالله موسم به هم ښه وي، او څومره چې موسم ښه و دومره به مونږ که خیر ډېرې کیسه کوو نور انشاءالله. وزګار یم قیسو ته اوس وزګار شوی یم، او د قیسو د ختمېدو خو د سره څه سر نشته. بهتر څه قیسې دي، ښکلې خوندورې اوږدې لنډې هر قسمه قیسې دي، او وقفه وقفه او په نمبر باندې به ټولې قیسې کوو که خیر. انشاءالله امید دی چې د ټولو مشرانو او د کشرانو وروڼو خویندو به دا قیسه خوښه شي. داسې ډېرې خوندورې مزیدارې قیسې به نورې کوو. ټولو مسافرو کشرانو مشرانو وروڼو خویندو او ماشومانو ته زما سلام، او زما سره اوسېږئ، هېڅ چېرې مه ځئ. د بل ویډیو پورې تر بلې قیسې پورې ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.